ډیر خلک داسې دي، ډیر ځوانان داسې دي، پلار ته وي تا موږ د پاره څه کړي دي، تا موږ د پاره څه کړي دي. تا د پلار دا سختې ونه کتې چې پلار ستا د پاره مسافرۍ برداشت کړې، پلار ستا د پاره د کفیل کنځلې برداشت کړې، پلار ستا د پاره ګرمي برداشت کړه، پلار ستا د پاره پردۍ خبرې ویوړې، پلار ستا د پاره د شپې شوګیرې تیرې کړې، پلار ستا د پاره د شپې په 3 بجې را پاسېدو او د پردي ملک مسافر دی، پردی مزدور دی. او تاسو ته وایم اقا ځوانانو مرګرو چې تاسو دلته په خپل ملکونو کې اوسېږئ، ستاسو پلار مسافر دی، ستاسو ورور مسافر دی. دینه بې ځایه مطالبې مه کوئ، دینه اقا شیان مه غواړئ چې د هغې په وس کې نه ګوره. د دې دا سپینه سرمن د پردی خبرو توره کړه، د دې دا سپینه سرمن اقا تیز نور توره کړه. د پلار دا سپین ویښتان چې سپین دي دا ستا دپاره سپین دي. ځوانه ته چې نن په خپلو خپو باندې ولاړ یې، نن چې ستا په سینه کې زور شته دی، نن چې ته د خبرو کولو قابل او لایق یې، نن چې ستا یو پهچان جوړ دی، والله د دې تر شا د پلار دا سپین ویښتان پراته دي، د دې تر شا د پلار شوګیرۍ پرتې دي، د دې تر شا د پلار سختې پرتې دي. دا پلار پردۍ مزدوري به یې کوله، دې پلار چې به سحر د کور نه ووتو د شپې په ناوخته به دې کور له را روانو او د دې خبرې غم به ورسره و. بچی چېرته بې پیزاره نه شي، بچی چېرته بې لباسه نه شي، بچی چېرته بې ډوله نه شي، د چا نه کته را نه شي، د چا نه لاندې را نه شي. خو دا بچی پلار ته څومره سپېره خبره کوي، دا بچی پلار ته څه وي تا ما دپاره څه کړي دي، تا ما دپاره څه کړي دي. زه وایم کو تا کې لږ غونتې عقل وی، تا کې لږ غونتې سوچ وی، تا به دا خبره پلار ته نه کوله، تا به د پلار سپین ویښتانو ته کتلی و، تا به د پلار کمزوري بدن ته کتلی و، تا به د پلار سترګو ته کتلی و، تا به د پلار مخ ته کتلی و، تا ته به د مخ جواب درکړی و، تا له به د سترګو جواب درکړی و، تا له به د سپین ډکو جواب درکړی و چې دا هر څه چې نن کمزوري راته ښکاري، چې د پلار نظر کمزوري، د پلار غوږونه کمزوري، د پلار ګیره سپینه، دا زما دپاره سپینه ده، د پلار نظر زما دپاره ختم شو، د پلار غوږونو چې کار پرېښی زما دپاره پرېښی، د پلار په لاس کې چې امسا ده او د پلار په ملا باندې کلوپ روان دی، دا چې ملا باندې کلوپ کړی دی زما ارمانونو کلوپ کړی دی، زما خواهشاتو کلوپ کړی دی، زما منډو تړلو کلوپ کړی دی. پلار ته دا خبر مه کوه چې تا ما دپاره څه کړي دي. دې پلار ستا دپاره شپه ورځ یوه کړه، دې پلار ستا دپاره سخته تېره کړه، دې پلار ستا دپاره ګرمۍ ته ونه کتل، یخنۍ ته ونه کتل، باد ته ونه کتل، باران ته ونه کتل، د چا کنځلو ته ونه کتل، مسافرۍ ته ونه کتل، مزدورۍ ته ونه کتل. په دې ګرمه ګرمۍ کې ستا دپاره اوبه خرڅې کړې، ستا دپاره بیلچې ووالې، ستا دپاره کوداله وواله. نن چې ته راغټ شې پلار ته وایې چې تا ما دپاره څه کړي دي، لږ دې سوچ کړی په دې خپله خبره باندې او تا موږ دپاره څه وکړه. الله اکبر کبیره.